په چمن کې د عوامي نېشنل ګوند له لوري د 2014 کاله د اګست د 8 نیټې د خونړۍ پیښې لسم تلین په عقیدت او درناوي سره ولمانځل شو. په همدې مناسبت د عوامي نېشنل ګوند له لوري په چمن کې یوه لویه غونډه وشوه چې د ګوند مرکزي او صوبایي مشرانو او ګڼ شمېر کارکنانو ګډون کړی و. ویناوالو غونډې ته په خپلو ویناوو کې وویل د کوټې د اګست د 8 نیټې له خونړۍ پیښې 10 کاله تېر شول، خو تر اوسه هم شهیدانو ته انصاف نه دی ورکول شوی. د یادونې وړ ده چې د 2014 کاله د اګست پر 8 نیټه د کوټې په سیول روغتون کې په ځانمرګي چاودنه کې د 50 وکیلانو په ګډون 83 کسان شهیدان او له 100 زیات کسان ټپیان شول. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزي د شال نیوز سره په خبرو کې وویل دا وخت په پاکستان کې په دوه صوبو کې بلوچ، پښتون اقوام د خپل شهیدانو ورځې لمانځي چې د اګست په میاشت کې موږ ته په وژو راکول شوي دي او دوی صوبې چې دي دا د جشن ازادۍ په تیاري کې ډول ډماډي وي. یعنی دا خبره نن عملاً ثابته ده چې دا یو پاکستان نه دی، دا دوه پاکستان دي. په دوه صوبو کې زموږ د ادارو، زموږ د سکیورټي فورسز خپل ذمہداريانې د پنجاب او د سند ولس ته د امن ورکولو لپاره په پوره توګه د سره کوي. او په دوه صوبو کې د بلوچ پښتون پر قامونو باندې دا هر څه چې دي دا بیا د تباهي په خوا تللي دي. بل لوري ته د چمن وکیلانو بار صدر هدایت الله هم غونډې ته په خپله وینا کې وویل که زموږ په وکیلانو کې یو دی کس پیدا سي چې د هغه د خپل حق پوښتنه وکړي هغه شهید کیږي. که زموږ په سیاسیانو کې د خنزیر رقم سړی پیدا سي چې د علاقې په حواله سره و عوامو ته دا شعور ورکوي چې زما د علاقې معدنیات چې دي هغه زما د علاقې د خلکو حق دی هغه شهید کیږي. له 10 کلونو تېرېدو باوجود د شهیدانو کورنۍ لا اوس هم انصاف ته په تمه دي. په غونډه کې غوښتنه وشوه چې د کمیسیون پر سپارښتنو دي په بشپړه توګه عمل وشي او د پیښې مسؤل کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د شهیدانو د لسم تلین په مناسبت په ټول هیواد کې په بېلابېلو غونډې او دعاګانو مراسم ترسره کیږي. په چمن کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړه شوې غونډې ته د اګست د 8 نیټې شهیدانو ته په درناوي او عقیدت سره پیرزوینې وړاندې شوې. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.